د پاکستان تجارتي لیګ PCL بولای ته 15 تنه افغان لوبغاړي ورپېژندل شوي وو چې له دې جملې څخه 15 لوبغاړي اخیستل شوي. سلام، وخت مو په خیر. سمون آنلاین ټي وي ته ښه راغلاست. که چینل مو نوي سبسکرایب کړی یاست د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په دغه لیګ کې 6 لوبډلې لوبیږي چې پر پاکستاني لوبغاړو سربیره د نړۍ یو شمېر مشهور لوبغاړي هم په دغه لیګ کې ګډون کوي او ټوټال 6 ټیمونه پکې برخه اخلي. د لاهور قلندرز لوبډلې راشد خان واخیست، د کراچۍ کنگز لوبډلې محمد نبی او نور محمد لکنوال، د پېښور زلمي لوبډلې مجیب الرحمن او د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې قیس احمد اخیستی. د روان کال سیلو لپاره د لوبغاړو د پیرودلو بهیر او بولای کې یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم شته دی. د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالي په 2015 کال کې پیل شو او هر کال یو ځل ترسره کیږي. تر دې مخکې ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په دغه لیګ کې لوبې کړې وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له کبله بیا دغه لیګ ته کوم افغان لوبغاړی پرې نه ښودل شو. د پاکستان صدر اعظم څه موده مخکې کابل ته په خپل سفر کې یادونه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د کرکټ سیالي پیلیږي. نو تر دا مهاله 15 لوبغاړي په دغه بولۍ کې اخیستل شوي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سمون آنلاین ټي وي تاسو ته وړاندې کوي تعلیمي، ادبي، سپورتي، تخنیکي او تفریحي خپرونې. زموږ ملتیا وکړئ او زموږ چینل تر سره